یوه حیاداره ښځه له واده نه وروسته څنګه بې پردې شوه. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. په یو نوي ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. په یو کلي کې یوه پردهداره ښځه اوسېدله چې د هغې ډېر زیات خواستګارانو هر چا به ورپسې رشته رالیږله او هر چا غوښتل چې دا د خپل کور انګور جوړه کړي. خو د هغې یو شرط و. هغې ویل چې زه به هغه چا سره واده کوم چې ما په پرده کې وساتي. یو ځوان په دې شرط باندې راضي شو او دې سره یې نکاح وکړه. د دواړو واده وشو. څه موده تېره شوه تر دې پورې چې د دوی وړومبنی زوی وشو. یوه ورځ یې ورته خاوند وویل چې زه ټوله ورځ په پټو کې کار کوم او بیا د هغې نه وروسته زه کور ته راځم، ډوډۍ خورم او بیرته ځم، نو په دې باندې زما ډېر وخت ضایع کېږي. ته داسې کوه چې زما لپاره خوراک یعنې ډوډۍ پټو پورې راوړه. ښځه په دې راضي شوه. وخت تېرېدو یو بل زوی هم پیدا شو. بیا ورته خاوند وویل چې اوس خو ګزاره ګرانه ده، ته داسې کوه چې ما سره په پټو کې کار کوه. په دې سره به کار ډیر کیږي او غله، غنم او سبزیانې دا به هم زموږ په حصه کې ډېرې رسیږي. ښځه ورسره راضي شوه او د نیم پردې په حالت کې به خاوند سره کار ته تله او په پټو کې به یې ورسره کار کوو. کله چې دریم ماشوم یعنې دریم زوی هم پیدا شو نو خاوند یې هغه مکمل بې پردګۍ ته راوسته. وخت تېرېدو تر دې پورې چې اولادونه یې زلمیان شول. یوه ورځ ښځه او خاوند دواړه ناست وو چې خاوند یې په خندا شو. ښځې ترې پوښتنه وکړه چې ولې خاندې؟ خاوند یې ورته وویل چې تا به ډېر زیات ویل چې ما به په پرده کې ساتې، اخر هم دا د ستا پرده ختمه شوه. پرده کول او نه کول هیڅ باک نه لري، ژوند خو هسې هم روان دی، تېرېږي. ښځې ورته وویل ته په دې نږدې کمره کې پټ شه، زه تا ته اوس درښایم چې بې پردګي او پرده څه فرق لري. خاوند یې لاړو او په خوا کې کمره کې پټ شو. ښځې خپل ویښته راببر کړل او چغې او شور یې جوړ کړو. په ژړا شوه. مشر زوی راغی او د مور نه یې پوښتنه وکړه چې مور یې ولې ژاړي؟ مور یې ورته وویل چې زه ستا پلار ووهلم. مشر زوی ورته وویل چې خیر دی که وی وهلې، که چېرته یې ته ووهلې نو د هغې نه زیاته تا سره مینه هم کوي او ستا خیال هم ساتي، نو دا خبرې په کور کې راځي. هغه دا خبرې وکړې او بیرته لاړو. بیا ښځې د ژړا ډرامه شروع کړه تر دې پورې چې منځنی زوی راغی. هغه ترې پوښتنه وکړه چې څه چل شوی؟ دې ورته وویل چې ستا پلار زه ووهلم او لاړو. منځني زوی ته یې ډېره غوسه ورغله او پلار ته یې بدې ردې وویلې. مور یې هم پوه کړله او چوپ چاپ د هغه ځای نه ووتو. کله چې د ښځې دریم زوی کور ته راننوتو نو بیا ښځې همدا ډرامه جوړه کړه، چغې جوړې کړې، شور یې شروع کړو او په ژړا شوه. وړوکی زوی چې کله راغی مور نه یې پوښتنه وکړه چې مور یې څه چل شوی؟ مور یې ورته وویل چې زه ستا پلار ووهلم. کشري زوی ډېرې چغې جوړې کړې تر دې پورې چې کنځا یې هم پلار ته وکړې. قام قبیله یې د پلار وکنځله او ورته یې وویل چې زه به مې پلار سره ګورم چې کله کور ته راشي. دا زوی هم چې کله ووتو نو بیا یې خپل خاوند راوغوښتو. ورته یې وویل چې وګوره که نه زما لومړنی زوی په پرده کې شوی و نو په تا باندې پرده واچوله. زما دویم زوی چې کله کېدو نو زه په نیم پردګۍ حالت کې وم، یعنې تا به زه بار پټو ته غوښتلم نو هغه هم ستا څه خیال وساتو. خو دریم زوی چې په مکمل بې پردګۍ کې شوی او ما په تا سره په پټو کې کارونه هم کول نو هغه ستا د عزت هیڅ خیال ونه ساتو او ستا قام، قبیله او هر څه یې وښکنځل. دوستانو له دې کیسې نه موږ دا درس اخیستلی شو چې پرده د ښځې فطرتي تقاضا ده. باید چې هره ښځه پرده وکړي، ځکه چې د پردې سره ډیر زیات برکتونه کور ته راځي. که څه هم دا یوه خیالي کیسه وه خو تر ډیره د پردې کولو فایدې ډیرې دي او نقصانات یې همدغسې دي لکه څنګه چې دې کیسه کې بیان شول. مننه کوم چې دا کیسه مو راسره تر اخره وکتله. که خوښه شوې مو وي ضروري درسره لایک کړئ او له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره درسره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.